وعس به دحیتو الى عظیم بصرا چې لېږلی شو پای دحیه رضی الله عنه هغه لوی صدر د بصرا تم لوی بادشاہ د بصرا دحیه ابن خلیفه الکلبی صحابی جلیل دوی صحابی دی والله ولا دا همت ورکړو او الله ولا حسن او جمال ورکړو دغه وجه چې جبرئیل علیہ السلام به هم د شکل باندې راتلم دحیتو غیر منصرف دی کن ذکر د سویلې چاته عظیمی بصرا عظیمی ویل مالک نه دی ویل که اسلام چرا لینو دوم دی بادشاہ ختم دی ذکرات کړي دای نوم حارث ابن ابي شمر غسانی وای حارث ابن ابي شمر الغسانی او دا مدینه من بلاد الشام دی په دی باندې گورنر و دا طرف د هرقلنا او دای د خاتونو وصولون کېو او دای دې تر رسون کېو ځکه دته ور کړو او دا نبی علیہ السلام دیتا د شپږم هجری په آخر کې لګلو او دوم په اول کې هغه تر رسیدلو فدفعه ورکړی لا هرقل تا هرقل جدا عظیم الروم دی د روم چې دی نو بادشاہ او غیر منصرف د جميع عالمیت توجنه ذکر لقب د دې ذکر کوي قیصر ذکر کوي او دا داغه نامه و د دې 31 سال بادشاہی ذکر کوي روم باندې او دا وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د بادشاہي په ټیم کې نبی رسول سلام او پاتم ذکر کو لستون کې آزاد یا بل دی او دی کې دام وي چې ددن اور آرو اکثر هغه لستون کې او ته دی بار کې شیطانیم کړو خاص طور جګورا خپل نامه ولي کړي په دې تا باندې لوی کړي دا او تا ته بادشاہ هغه صفات نه دي کړي هغه دې تنو کتلم فقروا لستلیو ناګان پای کې بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله چې عام خاص مهربان دی محمد عبد الله او رسولی تو طرف د محمد ننی بنده د الله او رسول الله الہ هرقل عظیم الروم هرقل دا چال لوی دروم سلام علی من اتبع الهدى سلامتی دا چاله چې تابعداریو کړی دین سلام د تحیه نه دی لس قسم نه ته سلام ویل کیږي دا اغا خبر په دعا باندې او خبر په سلامتی باندې سلام او تحیه په کافر باندې خو نکی بلکې سم د سلامتی خبر ورکولې متارکه دا کولې شي سلام علیک ابراهیم علیه السلام جپلار ته ویل پر خودل به کاټوا او دا خبر چې سلامتی چاله د اتبالو دا ازو جزی په دین بس عمل گئی په دین اما بعد وارث چرستو دینی پاین یادو ک بدعات الاسلام کنزد را بلم په بالن د اسلام اسلم تسلم مسلمان شنو بچ بشي عذاب نو عذابون نو بچیم او دا وجنا اسلام ته اسلام ذکر دی کې ست تسلیمیم ده نو په دې کې سلامتیم ده
او بل یؤتک الله اجرک مرتين دربک الله تعالی تا تستاجر دوچن ولې نصرانی وکړ نائبان او بدی بان وړه بلش پاین تو الله تاکو گئے پاین علیک اسم الیارسین بل قرات دے بکی اریسین یقینا بتا باندې گناہ د ذمہدارانو یریسین استاسو کی سائن پمانه د مستویتین صفت د کلمتین صحیح معنی اختلاف پکې بشرایو کې نشته دی دا خبر اتفاقی دا س الله نعبد د تفسیر دی د فاره د کلمې بدرې لاګانو باندې جمعات کې په مدرسه کې او کور کلی کې ونه پری مخبره او بل ځای کې ونه پری نو ما ویل اصحاب خپل مرګرو تعالی قد امر امر ابن ابي کبشا یقینا ډیر شوی دی اغا حال د زویدا بی کبشا نبی علیہ السلام مراد امیرا پمان ډیرې دو امیدو ارشا عام شوی او نبی علیہ السلام ته دا ځکه ویلې ځنې خوای د نبی علیہ السلام په نیکونو کې او نیکه په نسب کې ارزات کې د سرازي عادت د عربو دو چې کله د یو سړی نقصان بیانې نو یو پټ نیکته نسبت کوي او خدا د چې نبی علیہ السلام په نیکونو کې او د پلار طرف نه نسب دی او کومور دانشته معلوم دی نو خدا د چې ابن قتیبه ادا چې ابو کبشان د خزاع قبیله یو سړیو او د قریشو نه خلاف کړو بت پرستۍ کې د شعرا ستوري عبادت یې کړو هغه ته منسوب په مخالفت کې هغه مخالفت والا او نبی رسول فرمایند رومیانو بنی الاسفر د زیړو والا نو پنیکونو کې دسی او یا سزیړ هغه په جامو باندې لګاول هغه ته نسبت رومیانو ته دا ویل او رنگونه دا غي سوي زیړ سره دسی معلومي فما زلت موقنا همیشو یقین کون همیشو ما یقین کون کنو سے اعظم ودی چې قیام بخکار کی تردیات خل الله علی الاسلام داخل کړ الله پما اسلام وکان ابن الناطور صاحب الیا و ابن الناطور صاحب د الیا وسیدن کیو داغه مشک وهرقل اوس قفال نصار الشام چې رئیسان مقرشی په نصارا او د شام اسقفنم و یو اسقفم اسقفا علا دوارا ناس رئیسان مقرشو او دا اصل کی سخیب نه دی او دا رئیسانو ته وي کوس د نصارا او د انګریزانو مشرانو ته سوی پوپانو ته وي دنسه پندتانو ته ندام دسیو نصارا او د شام يحدث عن هرقل حين قدم إليا أصبح خبيث النفس دغه ابن ناطور خبر ویانو چې هرقل کله چراغ له ایلیا ته نو سبا کې داخل شو خبيث النفس ولید نفس والو ګډوډ ویلو تبعذ بطارقته علی دلیش پکل جمعه قتلی استورو کنو علی کل خطان غزانا چې بادشاہ دا اغا سنتو علو غالب شد خطان سنتو پاما یختتنو من اسوک سنتو کول کری دی امت اغوی لیسا یختتنو سنت کول نکی مگر یهود نفلاوی من نکشا فکر من دینی کتا دی حال ولی که علامدائن ملکی کا خاریو د بادشاہستا تفیقتلو من مړ کیا جپئی کی یهودن پبیانا ماهو ملام ریمینی کی کار خپلو راتل شول هرقت په یو سړی او ارسل بی چلیګل او ملک غسان بادشاہ د غسان کور نه
یخبر خبر ورکو د خبر د رسول د الله نه فلما استخبروا کله چې خبر غوښتل ته هرقل دا یسبهم بوزي وګوریا مختتن عاملا سنشو کنا قتل او تفاد صبر او جا مختتن مختتن سنت وال تپوس کړه رب بارک او مختتنون آی سنت کول کوي هرقل ویل اعظم ملک اعظم دغه بادشاہ د دې امت قد زر چې قنن کار شوی بیا لیکلو هرقل صاحب دا تبرومی یا پرومی کې ایتالیا کې یو خاري و نظیر فی العلم مثل دی په علم وساره هرقل الى حمص او د شپې تل هرقل حمص چې دا د اصل کې دارالخلاف و فلم يرم حمصان همیشه په حمص کې لم يرم معنا لم يبرح تر دې راغله او تقدم مرګرنه په قرآ یا هرقل برابری کو درای د هرقل زپوتل نبی صلی الله علیه وسلم او نو نبی دی فازنا هرقل او زمائر رب اجازت کړه هرقل لوی او دروم ته فی دسکرتن له په یو بنگله دا هغه کې به حمص پېمس شاهی بنگله او دې د فاره بنگله کې دا کول راجم کول او دروازې بندولې چې زکم دعوت پیش کوم چې دعوت نفس په ما راټوب نکي او کو راټوب کینو راټوب کینو یریږي دروازې بند چرته وته نو ثم امر به کوم په باب دای په دروازو وغلقت بند شي نو ثم اطلع بیا راخکار شوی یا معاشر روم اټولیا د روم حلکم فی الفلاح والرشد یا ورش اشتستا سمینا په کامیاب یو په پایده کی وای اسبت ملککم چکل شستاسو حکومت پتوبایو بیا تو کې دې سړی سا فحاسو حیستهم الوحش داغی ټوفونه والی وبشان د ټوفونو د خرو سارانو اله دروازو فوجدو آمدل بند شي کله چې دلی ورقل دمدای نه پرت وای سن امید شو ایمان نو يردو واپس کوي په ما دلته دنیوي بادشاہي ته قتل بزید دنیوي اخروی دینی دنیوي بادشاہي ته قتل بزید اخروی او غیر ته قتل بزید الله ویني قلت مقالتي یقینا ما ویلی وینا زمانه پر وس اختبر بعشدتکم جزاء امتحان لم پد استاسو کلکواله په دین استاسو فقد رایتو ما ولید په دې باندې دزا خلاص کړو فسجدوا له سجده کړو ورزو ان راز شود فکان ذلک اخر شان او دغه اخرنه حال د هرقل او دا واقع ول راوړی د په بدل وحی کې نو بروي چې د اخیری خبره دا مناسبت ده چې پکان ذالک اخر شان اشاره کوي چې انما الاعمال بالنیات کونه د صحیح وي پتا وا د تملاو وي کونه ته دغه چې دا خلک ګورم دیو جنا فائدہ او تملاو نشول دې کار دې باندې تو عزت د الله او رسول کی او داغي کلماتو کې سوي صحیح ایمان به دین به دغه حاصل اول به جواب الله تعالی درکې علم به عمل ترقب دعوت ترقب داول کتاب شو د دې سنم شو کتاب بدل وحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې سو حدیثونه ذکر شو دو حدیث نه و